نبوي سیرت. په دې خپرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ د حنین د غزا هغه حالات بیانول چې مسلمانان د حنین په شیله کې د کمینو د طرفه په بد حال مبتلا او اخته سوه. په تیښته شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر میدان یوازې ولاړ دی او نارې وهي الی عباد الله، یعنی زما و طرف تراسي ای د الله بندگانو. په دغه وخت کې یو سړی چې شیبه نومېدی او په ظاهره مسلمان سوی دی، دا هغه څوک دی چې پلار یې د احد په غزا کې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و او اوس د مسلمانانو د لشکره سره د دې دپاره راوتلی دی چې په مناسب وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. غواړي چې د خپل پلار بدله او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ولاړ دی او یوازې جنگ کوي، هیڅوک نه دي ورسره، او نارې وهي الی عباد الله. شیبه چې یو خنجر ورسره دی، د خپل مقصد د پوره کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیبه ولیدی، ویل یا شیبه څه خبر دی؟ شیبه ویل یا رسول الله، غواړم چې ستا څخه دفاع وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دلته راسه. شیبه ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر ځګر مبارک لاس ورکښېښاوه او ویل د الله څخه بخښنه وغواړه. شیبه ویل استغفر الله. شیبه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې لاس را څخه پورته کوي، دی علیه الصلاة والسلام تر ټولو خلقو راته ګران او محبوب وګرځېدی. نو شیبه دلته ودرېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې دفاع کول. اصلا دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دپاره راغلی و، مګر سبحان الله اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفاع کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم نارې وهي الی عباد الله. د ده علیه الصلاة والسلام آواز هغه شاوخوا په میدان جنگ کې موجود صحابه کرامو لکه ابوبکر صدیق، عمر فاروق او څو نور مهاجرین رضوان الله علیهم واورېدی. هغه هم راغله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را وګرځېده، مګر د اصحاب کرامو شمیر ډېر لږ و. د 100,000 نفرو په مقابل کې څه کولای سي؟ په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر لږ مهاجرین او د ده علیه الصلاة والسلام اهل بیت ورسره وه چې ټوله 12 یا 19 نفره وه، او په بل روایت کې وایي 80 نفره وه. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شجاعت او دلاوري ښکاره سوه چې مثل یې نه لیدل کېږي. خپله غاتره یې د کفارو پر طرف ورځغلول او ویل یې انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب. په دغه وخت کې ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غاترې رکاب نیولی و او عباس رضی الله تعالی عنه یې قیزه نیولې وه چې چابکه نسي بلاړه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب څخه د نصرت غوښتنه وکړه او ویې فرمایل اللهم انزل نصرک، الهي ستا نصرت را نازل که. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په راتګ ډېر خوشحاله سو. دا ولې؟ ځکه عباس رضی الله تعالی عنه داسې لوړ آواز درلودی چې په ټولو عربو کې مثل نو. د ده رضی الله تعالی عنه د آواز په باره کې وایي د جاهلیت په وختو کې عباس رضی الله تعالی عنه پسونه او اوښان درلوده او د هغو دپاره یې چوپانان درلوده. چوپانانو به اوښان او پسونه د مکې مکرمې څخه ډېر لرې بیول. نورو خلقو که به خپل چوپانان غوښته نفر به پسې لیږل چې رایولي، مګر عباس رضی الله تعالی عنه څوک نه پسې لیږل.
دلته په مکه مکرمه کې به یوې لوړې ته وختي او ورنارې به کړه. ډېر لوړ آواز یې درلودی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آواز په باره کې فرمایي: صوت العباس فی المعرکه ب1000 رجل، یعنی په جنگ کې د عباس آواز پر 1000 نفرو حساب دی. نو اوس چې عباس رضی الله تعالی عنہ راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا عباس، زما و اصحابو ته ورناریکه. عباس رضی الله تعالی عنہ هم په لوړ آواز په نارو شروع وکړه او ویل: ای مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دی. خو چا تر شا نه کتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل: و اصحاب سمره ته ورناریکه. سمره یعنی درخته، چې مقصد یې هغه درخته ده چې د حدیبیه په ورځ اصحاب کرامو تر هغې درخت لاندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت کړی وو. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هم ناری کړه: یا اصحاب السمره اين بیعتکم؟ اے د درخت ملګرو، هغه بیعت مو څه سو؟ ځینې اصحاب کرامو چې هغه د بیعت په ورځ یې ګډون او اشتراک کړی وو، هغه دغه ناره واورېده او په بیرته راګرځېدلو یې شروع وکړه. هغه خپل عهد یې ور په یاد سو، غواړي چې پر خپله وعده وفا وکړي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټولېده. دغه د اصحاب کرامو د بیرته راګرځېدو حال ځینې هغه کسان بیانوي چې په دغه جنگ کې حاضر و. وایي یو نفر چې د اهل شجره څخه وو پر اوښ سپور وو او تښتېدی. کوم وخت چې دغه ناره واورېده، اوښ یې داسې تیز رهي وو چې دا قدرت نه درلودی چې خپل اوښ ودروي او راوی ګرځوي. نو دای ځینې راوغورځېدی او اوښ یې پرېښاوه، پر پښو یې په جنگ شروع وکړه. نو د بیعت الرضوان خلق په حیرت انګیزه چابکي سره راګرځېده چې بیان یې نسم کولای. او دغه به ویل: لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله. تر داسې اندازې چې دوی به کوشش کاوه چې خپل اوښ راوګرځوي، خو د اوښ د راګرځولو قدرت چې به نه کوي پیدا، خپله توره او سپر به ځینې را حمله کړه او د اوښ څخه به راغورځېده. اوښ به خپل سر ته پرېښاوه، تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د دغو نفرو څخه 100 نفره راټول سو او په جنگ یې شروع وکړه. اوس نو دغه 100 نفره چې سره یو ځای سوه د 100,000 نفرو سره جنگ کوي. داسې جنگ شروع سو چې د انسانانو تر خیال او تصور لوړ دی. هغو کسانو چې دغه حالت یې لیدلی دی وایي: په والله دغه 100 نفرو داسې جنگ کاوه چې هیڅ شی یې مخته نسوای درېدلی. په حوازن کې قتل او وژنه شروع کړه. دغه 100 نفره په هغه 100,000 نفرو کې قتل او وژنه کوي او هیڅوک هم مخته نسی درېدلی. په دغه وخت کې د جنگ قومندان په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو، هم جنگ کوي هم اداره. دا د چا په واسه پوره ده؟ دا کم همت او شجاعت دی چې 100 نفره دي د 100,000 په مقابل کې جنگیږي. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو او دغه شجاعت وو. نو ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي: کم وخت چې به جنگ ډیر شدید سو، موږ به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رجوع کول، ځکه موږ پوهېدو چې هغه علیه الصلاة والسلام د همت او شجاعت خاوند دی، نه تښتي او نه بیریږي. ورونو، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه قول یوازې د حنین د جنگ په باره کې نه دی، بلکې دا خبره عامه کړې ده چې په ټولو جنگو کې همیشه زموږ دغه حال وو چې د جنگ د شدت په وخت کې مو رجوع ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته و. نو په دغه ورځ کې هم دغه 100 نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شجاعت او ثابت پاتې کېدو په واسطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا جنگ کاوه. په دغه 100 نفرو کې دوه ښځې هم موجودې وې چې یوه یې ام عماره او بله ام سلیم و چې د خپل خاوند ابو طلحه سره ملګری و. دغه ښځو جنگ نه کاوه مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره
ثابته پاته وي. د ام سلیم سره یو خنجر ورسره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې یا ام سلیم په دغه خنجر څه کوي؟ دی ویل که د مشرکانو څخه یو څوک رانږدې سو نس یې پورڅېرم. سبحان الله. نن ورځ نه ران تښتي مګر دغه ښځې ثابته پاته دي. بیا ام سلیم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اجازه راکوي چې دغه تښتېدلي کسان داسې ووژنم لکه ته چې هغه کسان وژنې چې جنگ در سره کوي. دوی څنګه تا په دغه حال کې یوازې پرېږدي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا پرېږده. دا په دغه جنگ کې د مسلمانو ښځو ثبات و. په دغه ورځ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اعلان هم وکړي که هر چا د کفارو څخه یو څوک ووژي او د هغه پر وژلو شاهدان درلوده د وژل سوي سړي سامان د هغه دی. ابن اسحاق او نور د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې یوازې ابو طلحه د حنین په ورځ د 10 نفرو کفارو سامان واخیستی، یعنی یوازې د 10 نفرو کفار وژلي و. تر هغه وروسته و انصارو ته ناره کول شروع شو یا معشر الانصار یا معشر الانصار. اوس بیرته د مسلمانانو ډلې یوه پس له بلې څخه راګرځي او شدید جنگ شروع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته وکتل او وی فرمایل اوس جنگ تود سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یو مټ شګي یا خاوره راپورته کړه او د کفارو مخان یې په وویشته. دغه یو مټ خاوره د کفارو د لشکر د هر فرد وسترګو ته ورسېده او ټوله د خپل سترګو په مشلو مشغول سو. او د دې طرفه د مسلمانانو حمله پر شروع دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل د محمد پر رب می دی قسم وی چې کفار مات سو. هلته په حوازن کې داسې قتل اول جنه شروع دي چې د مالک ابن عوف هیڅ وزرته نه لويږي چې 100 نفرو دي داسې حال را باندې جوړ کړی وي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه نصرت او بری کومک او معجزه را نازل سو چې هغه د اسمان څخه د ملائکو نزول وو. د اسمان څخه ملائکه راکښته سوې. دا دوهم جنگ دی چې ملائکه ورته راکښته کیږي. پس له بدر څخه دغه یوازنی جنگ دی چې ملائکه پکښ راکښته سوې. په حدیث شریف کې راغلی دی چې مسلمانانو دغه ملائکه د یوې سیاهي په شکل ولیده. وایي موږ په اسمان کې یو سیاهي ولیده چې ومځکې ته راکښته سوه او په وادي حنین کې سره وپاشل سوه او بیا دغه سیاهي و موږ ته رانږدې سوه. ومولیده چې تور غټ میږیان و. صحابه کرام وایي چې موږ د دغه میږیانو د ډیروالي په سبب خپل کالي ځینې سندل چې پر کالو مو ګرځېده. مسلمانانو فقط دغه حال ولیدي مګر کفارو بیا ولیده چې ډیر زیات خلق چې سپین کالي اغوستي دي او پر ابلکو آسانو سپاره دي او پر دوی ورهدي. کفارو چې په هغه 100 نفرو څه نسوای کولای او اوس ویني چې دغه لوی لشکر او ډیر ډلې پر دوی ورهدي په زړه یې بیرنه نوته او په چشته شروع وکړه. ملائکو په دغه جنگ کې جنگ او وهل نه دي کړي لکه په بدر کې چې کړي و. دلته فقط دغه د دوی راتګ د کفارو په زړه بیر وردنه ایسته او د جنگ د میدان څخه په چشته سو. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سوره التوبه په 25 او 26 نمبر آیاتو کې فرمایي ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني خامخا الله جل جلاله ستاسو سره په ډیرو ځایو کې کومک کړی دی خصوصا د حنین په ورځ کې کله چې ستاسو ډیروالی تاسو په تعجب کې واچولاست نو هغه ډیروالی ستاسو څخه هیڅ شی استنکي. يعني د دشمن حمله یې نه در څخه وګرځولې او پر تاسو باندې مزکه تنگ سو سره د دې چې مزکه ډیره پراخه ده
بیا مو دشمن ته په داسې حال کې شاور وګرځول چې تښتېدلاست. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. او بیا الله جل جلاله خپل سکون او اطمینان پر خپل رسول او پر مؤمنانو نازل کړي. او الله جل جلاله داسې لشکري د ملائکو راولېږلې چې تاسې نه لیدلې، او عذاب یې ورکړي و هغه کسانو ته چې کافران سوي وه. او همدغه عذاب د کافرانو سزا ده. د حوازن لشکر د مکې مکرمې د شمال شرق د طرف راغلی وو، او مسلمانان د دوی په جنوب غرب کې واقع وو. اوس د حوازن لشکر پر درې طرفه تښتي. ځینې یې و طایف ته ځي، ځینې یې و نخله ته ځي، او ځینې یې و وادي اوطاس ته ځي. نو هغه کسان چې و اوطاس ته تښتېده، په هغو پسې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ډله ولېږل چې مشر یې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه. د مسلمانانو د دغه ډلې او د کفارو په مابین کې یو څه لږ جنگ وسو چې کفارو سخته ماته وخوړه، خو په دې جنگ کې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه شهید سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل ډله په هغه کفارو پسې ولېږل چې د نخله و طرف ته تښتېده، چې په دغه تښتېدلو خلقو کې یو هم درید ابن الصمه، هغه سپینږیری او روند د جاهلیت لوی پهلوان. دغه درید د مسلمانانو څخه یو ځوان ونیوی چې دغه ځوان عمر 14 کاله و، او نوم یې ربيعه ابن رفيع الاسلمي و. درید په کجاوه کې سپور و، او مسلمان فکر وکړي چې ښځه ده، غواړي چې په بندیانو کې یې بوزي. نو یې اوښ تر مهار ونیوی او کش یې کړي. درید ابن الصمه پر غږ کړه، اوښ چیرې بیایه؟ ځوان پوه سو چې په دې کجاوه کې سړی دی. نو یې اوښ چوکي. درید پیغمه ناست دی، ضعیفه سړی دی، 160 کاله عمر دی، دوی په خپل نور ژوند او عمر نه غواړي. ربيعه بیا ځوان او بیا تجربه دی، د اول وار د پاره په جنگ کې ګډون کوي، حتی په تور سره د وهلو طریقه هم پوره نه ده. توره پورته کړه، درید پر اوږه وواهه. څرنګه چې د درید هډوکي زاړه هډونه و او غوښه هم نه درلوده، تورې تاثیر نه پر وکړي. د 160 کلو وچ هډونه دي، او عمر هم په جنگو کې تیر شوی دی، دې واري هیڅ تاثیر نه پر وکړي. درید وخندل او ویل ای وراره، نوم دې څه شي دی؟ ځوان ویل ربيعه ابن رفيع الاسلمي. درید ویل یا ربيعه، ما ستاسو د شذو څخه دفاع کړې ده، مګر بیا هم راسه چې د وهلو طریقه در وشه. کته غواړې چې څوک ووهه، پر هډوکی یې مه وهه، هډوکی نه ماتیږي. د وهلو ځای دغه دی، د سر او اوږو په مابین کې خپل مغزي ته لاس ونیوي. اوس د وهلو ځای ورشي او ویل دغه ستا توره بیکاره ده، ورسه هغه زما توره راواخله، د زین په شا کې پرته ده. ربيعه هم هغه د درید توره راوړه. درید ویل پر دغه ځای مې ووهه. بیا نو ولاړسه، مور دې خبره کړه چې ما درید ووژي، ما همیشه د هغو څخه دفاع کړې ده. ربيعه هم توره واخیسته، څرنګه چې درید ورښولې وه هغسې یې ووهه او ویې وژي. ربيعه پس له جنګه خپلې مور ته دغه قصه وکړه. مور یې وژړل او ویل چې ده درته وویل چې ما ستا د ښځو څخه همیشه دفاع کول، تا څنګه وژي؟ ربيعه ویل نه زه د ده په قصه خبر وم او نه د ده په خبرو پوه سوم چې دی څه وایي. مور یې ورته ویل د جاهلیت په وختو کې زه، زما مور او زما خویندې بندیانې ونیول سو، او هغه څوک چې موږ یې خلاص او ایله کړو هغه دغه درید ابن الصمه و، ده وساتلو. ربيعه ویل زه څه خبر وم؟ که زه په دغه قصه خبر وای ما به نه وای وژلی. مقصد دا چې د درید ابن الصمه آخري حال دغه و چې درته بیان سو. اوس چې دغه 100 نفره مسلمانان پر 100 کفارو غالبه او کامیاب سوه، د مسلمانانو د لشکر هغه نور تښتېدلي نفر لا تر اوسه نه دي راغلي. هغه بیا ډېر وروسته
هغه وخت راغله چې دغه سلو نفرو په میدان جنگ کې غنیمتونه ټولول. مقصد دا چې ودغه شلو زرو نفرو ته چې ماته او شکست ورکړي هغه فقط دغه سل نفره وه. دا د الله جل جلاله قدرت وو چې د حنین په ورځ ښکاره سو. کم وخت چې بیا کفارو شکست وخوړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سل نفره امر کړ چې اوس غنیمتونه پرېږدي، په کفارو پسې ورهیسي، هغه تعقیب کړي. دغه خبر چې کفار مات سوه په کراره و هغه نورو تښتېدلو مسلمانانو ته ورسېدي. نو هغو هم په بیرته راګرځېدو شروع وکړه. په دغه وخت کې چې مسلمانان کفار تعقیبوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې خالد ابن ولید چیرې دی؟ پسې وګورئ او پیدا یې کړئ. په دغه وخت کې چې اصحاب کرام په خالد رضی الله تعالی عنه پسې ګرځي د کفارو مشر او عمومي قومندان مالک ابن عوف و هغه ځای ته ورهیدي چې هلته د ده مات سوی لښکر سره یو ځای کېږي. هلته ورغلی غواړي چې خپل لښکر بیرته سره یو ځای او منظم کړي او بیا د حملې دپاره راوګرځي. په ده پسې د مسلمانانو څخه هغه د بني سلیم د قبیلې څو نفره وررهي سوه. مسلمانان لا تر اوسه ټول نه دي سره یو ځای سوي، شمېر یې اوس هم لږ دی. هلته مالک ابن عوف د خپل لښکر ډېر نفر سره یو ځای کړه، غواړي چې د حملې دپاره بیا راوګرځي. خو ویلې ده چې د بني سلیم قبیله ورته ولاړه ده. مالک ابن عوف پوښتنه وکړه چې دا څوک او کومه قبیله ده؟ ورته وویل سوه چې دا د بني سلیم قبیله ده. ورونو، په هغه وختو کې هرې قبیلې خپله اسلحه او تورې پر یوه خاص ډول ایښولې چې په دغه به پیژندل کېده چې دا فلانۍ قبیله ده. دغه د بني سلیم قبیلې خپلې نیزې د اسانو پر سرو ایښولې، په دغه پیژندل کېده. نو مالک ابن عوف چې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی چې زموږ مخ ته ودرېده، ویل دا بني سلیم دی. ویل د دوی څخه مه بیریږئ، ځانونه تیار کړئ. مالک ابن عوف د دوهم وار دپاره و حنین ته نږدې ډېر لښکر سره یو ځای کړي او د مسلمانانو لښکر هم دلته سره یو ځای کېږي. په دغه وخت کې انصار د مالک ابن عوف پر طرف ورهي سوه چې هغو بیا نیزې د ځانو تر شا پر اسانو ایښولې. مالک پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ ورته وویل سوه چې دا د یثرب څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي. ویل د دوی څخه هم مه بیریږئ. بیا هم مالک د نور لښکر په یو ځای کولو او ترتیبولو مشغوله سو چې د مسلمانانو یوه بله ډله تیاره سوه چې دغه ډله مهاجرین وه او دوی بیا نیزې د اسانو پر غوږو ایښولې او د دې ډلې مشر او قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه. مالک ابن عوف بیا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ مالک ویلي چې دغه ډله د هغه نورو څخه فرق لري او د نور لښکر پر قسم نه معلومیږي. ورته وویل سوه چې دا د اهل مکې څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي، یعنی مهاجرین دي. مالک ویل په دوی کې هغه نفر چې ژړه لنګوټه یې تړلې ده څوک دی؟ ویل دا زبیر ابن العوام دی. مالک ویل در تښتئ. چې زبیر راغلی نور نو زموږ طاقت ختم دی. هغه لښکر یې نه کوي پوره چې مالک ابن عوف او ملګري یې بیا په تیښته شروع وکړه. فقط د زبیر رضی الله تعالی عنه د نامه او راتګ څخه وبېرېده او طائف ته وتښتېده. مګر په خپله مالک ابن عوف په طائف کې یوې منطقې ته وتښتېدی چې لیه ورته ویل کېږي او هلته یوه قلعه درلوده. نو په لیه کې و خپلې قلعه ته ورغلی. د هوازن او ثقیف لښکرو په دغه ډول او طریقه سره ماته او شکست وخوړه. مګر څرنګه چې د هوازن د لښکر شمیر او تعداد ډیر زیات وو او دوی فقط د خپلو ځانو په خلاصولو مشغوله وه، د ښځو او کوچنیانو مالو او حیواناتو وتښتولو ته نه سوه فارغه او نه هغو په خپله وکولی سوای چې وتښتي. نو ټول د جنګ پر میدان پاته سوه، ښځې او کوچنیان، پسونه او اوښان ټول پاته سوه، فقط نرانو یې وکولی سوای چې وتښتي. هلته صحابه کرامو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پیدا کړي چې ټوله بدن یې په زخمو ډک دی او وینې ځینې بهیږي. هلته یو اوښ چوپ و، دی رضی الله تعالی عنه ورته ناست دی، پر هغه یې تکیه کړې ده. څرنګه چې ډېره وینه ځینې تللې وه، د ضعفه څخه یې هېڅ حرکت نه سوای کولی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی
او دی رضی الله تعالی عنہ پر دغه حال وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالی ځنی وکشه او پر زخمو یې ورتوکی او لاس پر تیروي. څو ټول زخمونه په دغه لحظه جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل ولاړ یا خالد او په کفارو پسې ولاړ تعقیب یې کړ او ویې شړه. هغه خالد رضی الله تعالی عنہ چې څو لحظې د مخه پر هغه حال وو چې حرکت یې نسوای کولای، اوس پر آس پورسو او په کفارو پسې ورهیسو. دا هم د حنین په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل معجزه ده چې پر خالد رضی الله تعالی عنہ ښکارا شوه. د جنگ د جریان په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر یو شذ ورغلی چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ وجلی و او خلق پر راټول و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې څه پیښه ده؟ خلق ویل یو شذ ده چې خالد ابن ولید وجلی ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وځنو هغه نفر ته چې د علیه الصلاۃ والسلام سره ملګری و وویل په خالد پسې ځان ورسوي او ورته وایست چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې د دې څخه منع کوي چې کوچنی شذ او نوکر ووجني. خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرام سره د جنگ پر میدان کامیاب او مسلط شو. غنیمتونه راټولوي. د حنین غنیمتونه په داسې ډول سره و 8000 ښځې بیل کوشنیانو، 40,000 اوښان او تر 40,000 زیات پسونه، 4,000 اوقیه سپین زر. مالک ابن عوف دا شیان د دې لپاره راوړي او راوستلي و چې لشکر یې شکست ونه خوري. مګر د درید ابن صمه خبره صحیح و چې ویل مات سوی لشکر په هیڅ شي نه راګرځي او د هیڅ شي پروا نه لري. نو د حوازن ټول مالونه د مسلمانانو په لاس ورغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ چې ټول غنیمتونه دي جعرانه ته یوړسي او هلته یې سره یو ځای کړي. جعرانه و مکه مکرمه ته نږدې د یو ځای نوم دی. نو ټول انسانان او حیوانان هلته بوتلسوه او مالونه هم هلته یوړسوه. د مخه تر دې چې انسانان او حیوانات جعرانه ته بوتلسي د بنجانو څخه یو شذ ناره وهي. یو سپین سره شذ ده چې تقریبا او یا کال عمر دی ناره وهي او وای ما پرېږدي زستاسي د نبی خوریم، زستاسي د ملګری خوریم. صحابه کرام ویل زموږ ملګری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خور نه لري، موږ د هغه د خور نه دی اوریدلی، خو شذ ټینګه ده وای ما ورولي. د دې د ډیرو زاروی په سبب یې د بنجانو د ځای راوېسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستل او ویل یا رسول الله دغه شذ دعوه کوي چې زستا خور یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وشذ ته وویل څوک یې؟ ویل شیما بنت الحارث د حلیمه سعدیه لور. دغه شیما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعی یا د تیرودلو خور و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوچنی او په بنی سعد کې وو د دغه شیما عمر وکاله او د خپل مور سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روزنه کول او به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شا او غیش کې ګرځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو پیژنده او شاید هر شذ دغه دعوه وکړي چې زستا خورم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څه علامه او نشانی لري چې هغه دا ثابته کی چې ته زما خور یې؟ شیما ویل نشانی زما پر اوجسته غاښ دی، کوم وخت چې ما ته په شا ګرځولې پر اوجه دی غاښ ولګاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل صدقته چې دغه دې هم په یاد دی او راته ودی ویل نو ته شیما او زما خور یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل پټور ته اوار کی او دای پر کښینول. د دې عزت یې وکي، هدیه او تحفه یې ورکړه او دا هم مسلمان شو. شیما د بنی سعد د قبیله و. خلق چې ولید چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خور د بنی سعد د قبیله څخه ده، نو ټول هغه بندیان چې د بنی سعد د قبیله څخه و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د عزت لپاره یې اله کړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل زما سره ځې او که بیرته خپل قوم ته ځې. څرنګه چې شیما سپین سرې وه د خپل قوم او قبیلې سره یې عادت درلودی ویل خپل قوم ته ځم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیما رضی الله تعالی عنها ته تحفه او هدیه ورکړې او دا خپل قوم ته با عزت او مسلمان ولاړ. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رضعی خور شیما بنت الحارث قصه وه چې د حلیمه سعدیه لور وه. اوس د سراقه ابن مالک رضی الله تعالی عنه و قصې ته راسي. کم وخت چې د حوازن قبیله ماته او شکست وخوړي ټول نفر یې پر دې نسوه کامیابه چې وتښتي. هو ډېر نفر یې طائف ته ولاړه، ځینې یې سره وپاشل سوه او ځینې یې بندیان ونیول سوه چې د بندیانو په جمله کې یو هم سراقه ابن مالک الجشعمي و چې د اهل طائف څخه و. دا هغه سراقه ابن مالک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې و او غوښته چې د قریشو د انعام اخیستلو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونیسي. دغه سراقه هم بندي ونیول سو. ده ویل ما پرېږدئ زما سره ستاسې د نبي د طرفه د امان لیک را سره دی چې په هغه لیک یې ماته امان را کړی دی. سبحان الله. دغه الهي کارو ته وګورئ. د نن ورځې څخه یې 8 کاله د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د خپل ځان د پاره د امان لیک اخیستی و او نن د هغه لیک ثمره خوري. صحابه کرام ویل هغه د امان لیک کوم دی او چیرې دی؟ سراقه ویل زما سره دی او اوس به د ښکارا کوم. نو یې لیک راویستی چې د اوښ د اوږې پر هډوکې لیکل سوی و. هغه برداره لکه پنجه نازک هډوکی. څرنګه چې په پخوا کې کاغذ نه و نو پر پوسټو او دغسې هډوکو یې نوشتې کولې. دغه لیک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لیکلی و او په هغه لیک کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ و سراقه ابن مالک ته امان ورکړی و. نو یې سراقه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی او ویل یا رسول الله دغه نفر وایي چې ستا د طرفه د امان لیک لرم، آیا رښتیا دغه لیک ستا د طرفه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو یوم بر و وفاء، یوم بر و وفاء. نن د وفا ورځ ده، نن د وفا ورځ ده الهی. نو سراقه د هغه لیک په واسطه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورلیکلی و خلاص او الس. پس له 8 کاله پر هغه خپل وعده وفا ورسره وکړه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل د غنیمتو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر په جعرانه کې ډیر لوی ځای جوړ کړسو او ډیر لو پیره پر ودرول سو. ځکه 8 زره یوازې ښځې دي، پسونه اوښان زر تر حساب تیر. نو یې د لشکر ډیر نفر پر دغه غنیمتو پیرداران مقرره کړه او د پیردارانو مشر یا قومندان یې مسعود ابن عمرو الغفاری مقرره کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غنیمتونه تر هغو نه وویشل تر څو چې د طائف د محاصرې څخه فارغ سو او وی فرمایل دغه غنیمتونه دي تر هغو دلته وی چې بیا زه تصرف پکښ کوم. په دغه وخت کې چې مسلمانانو غنیمتونه ټول کړه د مسلمانانو قواوی او لشکر د کفارو د تعقیب د طرفه بیرته راتله او سره یو ځای کېده. ځکه غنیمتونه ټول سو او جنگ خلاص سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ټول لشکر سره یو ځای او منظم کړ. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه هم د کفارو د تعقیب څخه فارغ سو او راغله. بیا نو د طائف محاصره شروع سو. دغه د طائف محاصره او غزا په حقیقت کې د حنین د غزا پاتې حصہ ده. که څه هم ځینې علما دغه د طائف محاصره او جنگ بل غزا بولي، مګر دغه غزا د حنین د غزا تکمله او پوره کېده دي. او دغه غزا په دې سبب پیښ شوه چې د حوازن
او ثقيف تشتدلي خلق د خپل عمومي قومندان مالک ابن عوف سره په طائف کې یو ځای او سره جمع شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د حنین د جنگ څخه فارغ شو او غنیمتونه په جعرانه کې سره یو ځای کړ او د مسلمانانو لشکر سره یو ځای او منظم شو، د خپل لشکر سره یې د طائف پر طرف حرکت وکړ. د لشکر د مقدمه قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی. دا پس له هغه څخه چې الله جل جلاله یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په معجزه زخمونه ورجوړ کړ. د مسلمانانو لشکر و طائف ته ورسېدی، مګر د طائف خلق کم وخت چې د حنین څخه وتښتېده نو یې په طائف کې خپل قلاوي ټینګې کړې، اسلحه سره یو ځای کړه، خواړه او ارتزاقي مواد سره جمع کړه چې په دې ډول سره یې د محاصرې د پاره آمادګي ونیول. د مسلمانانو لشکر د طائف قلاوي محاصره کړې. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د اهل طائف سره خبري وکړي چې یا مسلمانان سي یا جزیه قبول کړي یا جنگ در سره کوو. نو یزید ابن زمعه رضی الله تعالی عنه د خبرو د پاره ورولېږي. یزید رضی الله تعالی عنه هم د هغو د قلاو و طرف ته ورنږدې سو او ویل مال را امان ستا درتلای سم؟ هغو ویل هو په امان یې. یزید رضی الله تعالی عنه شور د مخه سو، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغام ورورسوي. چې شور نږدې سو اهل طائف د هغه طرف څخه په غوښو وشتي او شهید کړي رضی الله تعالی عنه. او د قاتل هم حذیل ابن ابي صلت و. یزید رضی الله تعالی عنه قاصد او سفیر و. قاصد او سفیر هیڅ وخت نه وژل کیږي، مګر اهل طائف په دغه اندازه د اسلام څخه منکره او د مسلمانانو دشمنان و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې دغه خلق پر جنگ ټینګ دي او نه غواړي چې خبري وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړ چې ځانونه د هجوم او حمله د پاره آماده کړي. په دغه وخت کې چې مسلمانان خپل ځانونه آماده کوي، هغه د یزید رضی الله تعالی عنه قاتل حذیل ابن ابي صلت د قلا څخه راووتی، غواړي چې د مسلمانانو د لشکر معلومات وکړي. پر آس سپور دی، بیغمه دی، د په فکر هر وخت چې وغواړي په ځغستا بیرته قلا ته ننوتلی سي. دلته بیا یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنه ولیدي. یعقوب د هغه وجل سوي یزید رضی الله تعالی عنه ورور دی. د شاده طرفه ورغلی او ځان یې وقلا ته ورنږدې کړ او بیا یې پر دغه قاتل حذیل د شاده طرفه حمله وکړه. حذیل ورخطا سو، د مخ و طرف ته وځغستل، مخ ته د مسلمانانو لشکر وو، هغه ونیوي. اوس نو د یزید رضی الله تعالی عنه قاتل د مسلمانانو سره بندي دي. دغه حذیل د هغه مشهور شاعر امیہ ابن ابي صلت ورور دی، کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي دی باید د خپل حکمت او پوهی په سبب مسلمان سوی وای. حذیل اوس بندي دي. یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه حذیل زما د ورور قاتل دی او دا هغه خائن دی چې قاصد یې ووژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، غاړه یې وروه. نو یې حذیل ابن ابي صلت ووژي، ځکه د لوی خیانت کړی و. بیا نو د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوې ډلې ځانونه آماده کړه او پر قلا یې حمله وکړه، غواړي چې د یوې لارې ورننوځي، مګر اهل طائف په غشو وشتل او د قلا څخه یې لرې کړه. ډېر غش یې پر واورول، ډېر صحابه کرام یې زخمیان کړه چې مسلمانانو هغه خپل حمله نه کړه پوره او پر شاتګ ته مجبور شو. ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو څو کارو سره امر وکړ. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د طائف او مریانو ته دا اعلان وسو، هر مریی چې د قلا څخه راووزي او مشتراسي هغه حر او آزاد دي. دغه اعلان په سبب
23 نفرو مریانو په هر طریقه سره چې خپل ځانونه د مسلمانانو ولشکر ته ورسول، چې په دې جمله کې ابو بکر هم و. ابو بکر یو مریی و چې د قلا و دیواله ته وختی او د هغه ځای څخه د یوې غرغړې په واسطه د قلا د دیواله څخه لاندې مځکې ته راکښته سو او مسلمانانو ته ځان ورساوه. غرغړه هغه ګردی ارغړی ده چې د ساحانو څخه اوبه پر راکښل کیږي. په هغه وختو کې هم دغه سي ارغړی د اوبو او نورو درنو شیانو د پورته کولو د پاره استعمالېده او دغه ارغړی ته په عربي کې بکره ویل کیږي. څرنګه چې دغه مریی د دغه ارغړی په کومک راکښته سو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه مریی د دغه ورځ څخه د ابو بکر نوم کښېښاوه. او بل د هغو کارو څخه دا و چې د طائف د قلاو پر شاوخوا تیره او کنجدار اوسپنې وپاشل شوې. د طائف د قلاو پر شاوخوا یې ډېرې تیرې اوسپنې ورته وپاشلې. دا د دې دپاره چې اهل طائف پر بله خوا ونه تښتي، ځکه هغه تیرې اوسپنې د دوی او د دوی د اوښانو او آسانو په پښو ننوتلې. اصلا دغه تیرې اوسپنې د هغه وخت مینونه وه. د اوس مینونه هم د دغه مقصد دپاره استعمالیږي. نو د طائف پر شاوخوا دغه مینونه ورته وپاشل سو. فقط هغه طرف یې خالی پرېښاوه چې پر هغه طرف د مسلمانانو لشکر پروت، هغه هم د دې دپاره چې مسلمانان حمله پر وکولای شي، چې په دې ډول سره اهل طائف په لشکر او مینو محاصره سو. دوهم وار بیا مسلمانانو حمله پر وکړه. دوهمه حمله یې هم د هغه غشو د وشتلو په سبب ناکامه سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د یو سیاست پر قسم چې دشمن و تسلیمېدو ته مجبور کړي امر وکړي چې باغونه یې ورقطع کړي او ورويسوځي. طائف د انګورو ډېر باغونه درلوده، ول دغه درخت یې ورقطع کړي. صحابه کرامو د باغو په قطع کولو شروع وکړ. دلته نو د طائف د مشرانو څخه یو نفر چې عبد یالیل نومېدی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر راولېږي. ورونو دا هغه عبد یالیل دی که ستاسو په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غم تر کال وروسته طائف ته د دعوت د پاره ورغلی او د طائف د هغه اول نفر سره چې ولیده هغه دغه عبد یالیل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت یې ورد کړ او بیا یې مریان او هلوکان وګمارل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډبر وولي. اوس دغه عبد یالیل د طائف د مشرانو څخه وو او دا خو هم درته معلومه ده چې د طائف او ثقيف عمومي مشر او رئیس عروه ابن مسعود الثقفي وو. مګر دغه عروه ابن مسعود په دغه وخت کې په طائف کې نو اردن ته تللی وو او په جرش کې وو. هلته یې د ځینو جنگي ماشین آلاتو چې منجنیق او دبابات ورته ویل کېده جوړول زده کول، چې دغه شیان د هغه وخت ثقيله اسلحه وه او اهل طائف پر مسلمانانو د حمله نیت او اراده درلوده. غوښته چې دغه ثقيله اسلحه ورته برابر کړي. نو دغه عروه ابن مسعود او د طائف یو بل مشر د ثقيله اسلحه د جوړولو د ذکر د پاره شام ته تللی وو. دلته دغه ټوله واقعې د هغو په غیاب کې پیښیږي او پیښ شوه. عروه ابن مسعود نسته او مالک ابن عوف هم په وادي لیک کې دي. نو د طائف مشرتوب و عبد یالیل ته ورپاتو. دغه عبد یالیل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ورولېږي ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم د درختو څه ګناه ده؟ که کامیاب اسواست هغه ستاسو دي او که موږ کامیاب اسو د الله او صله رحمه په خاطر یې را پرېږده. د باغو په قطع کولو کې ستاسو څه فائدہ ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې هم باغونه ور پېښو. دلته ځینې کارونه د عیینه ابن حسن څخه ښکاره شو. هغه عیینه چې د غطفان رئیس و او په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احمق مطاع نوم پر ایښی و او په وروسته کې مسلمان سو. خو د اسلام هم د غنیمتو د پاره و او د مکه مکرمه فتح ته هم د غنیمت د پاره راغلی و. اوس طائف ته هم په دغه مقصد راغلی دي.
دغه عینه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله اجازه راکه چې زه خبرې ورسره وکم او ما وجلای هم نسی ځکه زه د غطفان رئیس او سردار یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه چې هو ورسره خبرې ورسره وکم. عینه ابن حسن و اهل طائف ته ورغلی، اول یې امان وغوښتی، امان ورکول سو او دی هلته دننه وقلا ته ورغلی. د طائف مشران ورته راټول سو، ویل څه خبر دی راوړی دی؟ ده ورته ویل خبر دا دی چې زموږ لشکر ضعیفه دی، د جنگ طاقت نه لري. تاسې نه ولیده چې په حنین کې په اوله حمله مات سوه؟ ورته ټینګ سئ او صبر وکئ، په تاسې هیڅ نسی کولای، تاسې په قلاو کې یاست، مسلمانان ستاسې سره د جنگ کولو طاقت نه لري، پام کوئ چې تسلیم نسی. سبحان الله، دا اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد دی او خبرې ټوله د مسلمانانو پر ضد کوي. د اهل طائف هم اطمینان حاصل سو او نیت یې وکړي چې نه به تسلیمیږي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.